السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن د رحمان الله ګربز په اړه معلومات درکوم. رحمان الله ګربز د افغانستان لپاره په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې په وروستیو 10 انینګزونو کې یوازې 103 منډې کړې دي. رحمان الله ګربز ولې د افغانستان لپاره ښه نه ځلیږي؟ ولې منډې نه جوړوي؟ که منډې جوړوي هم یې 15 یا 2-3 داسې منډې جوړولی سي. ولې نه ځلیږي؟ د دې په اړه حقیقت درته وړاندې کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. آیا داسې فکر نه کوئ چې ګربز له مجبوریته غلط استفاده کوي؟ ګربز پوهیږي چې په شلاوریزو لوبو کې د ویکټ کیپر په حیثیت بدیل نشته. شهزاد محمدي کلونه کېږي چې له نړیوال کرکټ څخه لرې پاتې شوی دی. اکرام علي خیل، افسر ززی او منیر احمد کاکړ د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو توپخونکي دي. نو د بدیل په نه شتون کې ګربز د همدې موقع څخه په ګټې اخیستنې بې مسؤلیته او خپل په خوښه لوبه کوي. ګربز د دې پر ځای چې زحمت وباسي، د موقع څخه ښه استفاده وکړي او خپل استعداد وغوړوي، پر ځای وخت ټیک ټاک ته ورکړی دی چې په دا ډول به هم ځان او هم د کرکټ حیثیت ته زیان ورسوي. رحمان الله ګربز په وروستیو 10 انینګزونو کې یوازې 103 منډې کړې دي چې د شلاوریزو نړیوال جام څخه نیولې بیا تر پرونۍ د آیرلینډ سره لوبې پورې. د پاکستان پر وړاندې 10 منډې کړې دي، د نیمیبیا پر وړاندې 4 منډې کړې دي، د هندوستان پر وړاندې 19 منډې کړې دي، د نیوزیلینډ پر وړاندې 6 منډې کړې دي، د بنگلاديش پر وړاندې په 0 آوټ شوی دی، بیا د بنگلاديش پر وړاندې 3 منډې کړې دي، د زیمبابوې پر وړاندې 13 منډې کړې دي، د زیمبابوې پر وړاندې بیا 1 منډه کړې ده، د آیرلینډ پر وړاندې بیا په 13 لوبه کې 26 منډې وکړې، په پرونۍ لوبه کې 1 منډه وکړه. رحمان الله ګربز د شلاوریزو نړیوالو سیالیو په وروستیو 10 انینګزونو کې د 98 سټرایک ریټ او 103 اوسط سره ټال 103 منډې کړې دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.